زما عزتمندو دنیا کې د مسلمان که زندگی کې بل مقصدی نو دا غلط شوی د الله د رضا دپاره وجل ځان هلاکول ځان قتل د پیش کول او دا رقم په امتحاناتو کې ګیرېدل دا د الله د انبیاو طریقه ده. کومه طریقه ده؟ د انبیاو طریقه ده، د صحابه کرامو طریقه ده. د الله په دین کې چې قتل راغی ورته خوشحاله. تاسو ته ښه معلومه ده کم علما چې د تیر وخت کې تیر شوي دي، نن وخت کې تیر شوي، اوس تیر شوي، بې د قتل نه تللي دي، بې د قتل نه نه دي تللي. خامخا د یو چا په لاس وژل شي ځکه چې د مرګ هسې مرګ نه شي، چېرته د کټ مرګ نه شي. رب العالمین دا ماته په شهادت راشي. د الله نبی به دا ارمان کوم ولو وددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. دومره تاکید دغه په عامو خبرو کې نشته. هغوی زه دا خوښومه چې د الله په دین کې زه قتل شم، بیا ژوندی شم، بیا قتل شم، بیا ژوندی شم، بیا قتل شم، بیا ژوندی شم. د روح وتل ډېره ګرانه خبره ده. د الله نبي وایي ما نه دې بار بار دا تکلیف دې په ما راشي، خو د الله دپاره الله دې رانه پرې راضي شي.